د افغانستان تر ټولو ځواکمن پاچاهان څوک ول؟ موږ په دې ویډیو کې تاسو ته د افغانستان باصلاحیته او ځواکمن واکمنان درپېژنو. نو تر پایه له موږ سره اوسئ او د داسې نورو تاریخي او معلوماتي ویډیوګانو د لیدلو لپاره د پښتو تاریخ چینل حتما سبسکرایب کړئ. اول لوی کنیشکا. کنیشکا د کوشاني امپراتوري ستر شاهنشاه و. کوشاني امپراتوري چې په 40 میلادي کال کې منځته راغله یو سوچه افغاني امپراتوري وه. کنیشکا د کوشانیانو سرحدات پراخ کړل او حکومت ته په سیاسي، نظامي او اقتصادي برخه کې ډېر پرمختګ ورکړ. د کنیشکا په وخت کې د کوشانیانو ژمنی مرکز پیښور او د اوړي مرکز بګرام و. دوهم هوشنګ. 6,000 کاله مخکې له نن څخه د آریایانو قبیله د آریانا په ځمکه چې اوسنی افغانستان بلل کېږي هستوګنه شوه. آریایان یو کوچي قبیله وه چې منظم نظام او قانون یې نه درلوده. هوشنګ لومړنی کس و چې آریایانو ته یې قانون جوړ کړ. هغوی یې منظم کړل او عسکري نظام یې منځته راوړ. په دې توګه آریایانو کلونه د آریانا پر ځمکه حکومت وکړ او د تاریخ روښانه دوره یې ثبت کړه. دریم جمشید یا یما. نوموړی د هوشنګ له اولادې څخه و. د هغه په وخت کې آریایان خپل اوج ته رسیدلی وو. د آریایانو کوچۍ قبیله نور منظمه شوې وه. هغوی لوی ښارونه جوړ کړي وو. جمشید ته یې د 2 مملکتونو پاچا ویل ځکه هغه د افغانستان پرته ګاونډي هېوادونه هم تر خپلې ولکې لاندې راوستي وو. جمشید یا یما بالاخره د ضحاک په واسطه چې یو جادوګر، ظالم او بېرحمه کس و، ووژل شو چې په دې ترتیب سره د افغانستان او ایران واک د ضحاک لاسونو کې پرېوت. څلورم ضحاک. د جمشید څخه وروسته ضحاک واک ته ورسېد. د تاریخي روایاتو پر بنا د نوموړي اصلي نوم اژدهاک و چې وروسته د وخت په تېرېدو سره خلکو په ضحاک مشهور کړ. د قلعه ضحاک په نامه یو مشهوره قلعه په بامیان کې موجوده ده چې په 1222 کال د چنګیز خان لخوا ونړول شوه. په افسانوي کیسو کې راغلي چې دغه قلعه 12 برجونه درلودل او هر برج باید یو ښامار په واسطه ساتل کېده. هغه همیشه ځان سره او په خپلو اوږو ماران ګرځول. ویل کېږي هغه ماران به د ضحاک ساتنه کوله. د تاریخ تبري مؤلف په دې عقیده دی چې ضحاک د نمرود سره په جګړه کې زخمی شو او وروسته له هغه نمرود امر وکړ څو نوموړی په یو طلایي تابوت کې ژوندی په یو غره کې دفن کړي. د اکثرو تاریخ لیکونکو دا عقیده ده چې ضحاک د نهاون په غرونو کې ژوندی دفن کړی شوی دی. پنځم سلطان محمود غزنوي. د اسلام د راتګ څخه وروسته سلطان محمود غزنوي لومړی افغان پادشاه و چې د افغانستان په تاریخ کې تر ټولو ستره او لویه واکمني درلوده. نوموړي یوازې 4 کاله پادشاهي وکړه خو وتوانېده چې د اسیا ټول هېوادونه تر خپل ولکې لاندې راولي. د سلطان محمود غزنوي په دربار کې به علماو، فقهاو، شاعرانو او ادیبانو ته خاصه توجه کېدله. شپږم شیرشاه سوري. فرید خان مشهور په شیرشاه لومړی پښتون پادشاه و چې د هند اکثریت برخه تر خپلې ولکې لاندې راوسته. نوموړی په شجاعت کې ډېر مشهور و. هغه په هند کې د سوریانو سلسلې اساس کېښود چې د هغه د مرګ څخه وروسته دغه سلسله د هند د مغولو لخوا له منځه ولاړه. اووم سلطان غیاث الدین غوري. غیاث الدین غوري د افغانستان یو له نوموتو پادشاهانو څخه و چې د غوریانو د شاهي سلسلې تر ټولو ځواکمن شاه و. نوموړي خپل د قدرت په دوره کې آبادي ته ډېر زیات ارزښت ورکاوه او د منار جام د جوړولو کار هم هغه پیل کړی و چې د سلګونو کلونو په تېرېدو سره لا تر اوسه هم په خپل ځای ولاړ دی. د سلطان غیاث الدین غوري په وخت کې افغانستان په هره برخه کې ډېر پرمختګ کړی و. اتم شاه محمود هوتکی. محمود هوتک د میرویس خان یا میرویس نیکه زوی دی چې د خپل پلار د مرګ څخه وروسته واک ته ورسېد. محمود هوتکی وکولی شول چې په ګاونډ کې د صفوي امپراتوري چې کلونه یې پر افغانانو ظلم کاوه له منځه یوسي او صفوي امپراتوري ته د پای ټکی کېږدي.
نوموړي ټول ایران فتح کړ او د افغانستان سرحدات یې تر عثماني امپراتوري چې هغه مهال اسلامي خلافت ورسول. نهم احمد شاه ابدالي. احمد شاه ابدالي ته د نوي افغانستان بنسټګر هم وایي ځکه هغه وکولای شو چې د افغانستان مختلف قومونه د یو واحد قومندانۍ لاندې راټول کړي. د احمد شاه بابا د واک تر رسیدو مخکې په افغانستان کې ملوک الطوایفي حاکمه وه او هر ولایت به خپل ځانګړی حاکم درلود. اما احمد شاه بابا وکولای شو چې ملوک الطوایفي له منځه یوسي او د افغانستان ټول ایالتونه تر خپلې ولکې لاندې راولي. تر هغې وروسته نوموړي د افغانستان د سرحداتو پر لویولو شروع وکړه. احمد شاه بابا د هندوستان د علماو په غوښتنه د جهاد اکبر تر عنوان لاندې د هندو کفارو سره وجنګېد. هغه مهال د هند مراتیانو چې حکومت یې په لاس کې و د هندوستان پر مسلمانانو بېرحمي او ظلم شروع کړی و. احمد شاه بابا د خپلو لښکرو سره د پانیپت په میدان کې هندوانو ته غاښ ماتونکې ماتې ورکړه او ډهلي فتح کړه. په دې توګه د مراتیانو حکومت ختم شو او مسلمانان له جبر او ستم څخه خلاص شول. لسم غازي امان الله خان. غازي امان الله خان د خپل پلار امیر حبیب الله خان له مړینې څخه وروسته واک ته ورسېد. نوموړی په 1919 میلادي کال کې د برتنوي اشغال په مقابل کې د سرتاسري جهاد اعلان وکړ. دا چې افغانستان د یو پیړۍ په موده کې د انګلیسانو تر تأثیر لاندې و نو د افغانستان هیڅ امیر دا جرأت نه وکړی چې د انګلیسانو په مقابل کې ودرېږي. غازي امان الله خان په لنډه موده کې وکولای شو افغانستان له اشغال خلاص کړي او له کلونو څخه وروسته یو ځل بیا افغانستان خپلواک او مستقل کړي. که ویډیو مو خوښه شوې وي نو لایک یې کړئ او د داسې نورو تاریخي او معلوماتي ویډیوګانو د لیدلو لپاره د پښتو تاریخ چینل حتما سبسکرایب کړئ.